نیوز پری چینل لیدونکو سلام وخت مو په خیر ستړي مشه په موکړه دوه تازه لاندو مهمو خبرونو ته د کابل امنیه قومنداني وایي واونۍ کې اتیا کسان د جنایي جرمونو په تور نیول شوي د کابل امنیه قومنداني وایي په تیره واونۍ کې شاوخوا اتیا کسان د بیل جنایي جرمونو په تور نیولې دي د کابل د امنیه قومندانۍ د جنایي جرمونو د تحقیقاتو رئیس مولوي نور احمد رباني په یوه خپاره کړي پیغام کې ویلي چې دوی په کابل ښار کې د نظم او امنیت د راوستو په برخه کې جدي دي او د مجرمینو د نیولو لپاره یې څارنې او پلټنې روانې دي د په خبره په تیره یوه اونۍ کې د بیلو جرمونو په تور یوازې په کابل کې شاوخوا اتیا کسان نیولي دي چې په دوی کې قاتلین غله انسان تښتونکي او نور شامل دي د په خبره دوی د کابل ښار د امنیت لپاره شپه او ورځ کار کوي او له کابل ښاریان یې غوښتي چې د امنیت په تامین کې همکاري ورسره وکړي هغه زیاته کړې چې کابل ښاریان د جرمونو او امنیتي ستونزو د لیدلو په صورت کې ژر تر ژره له امنیتي مسؤلینو سره اړیکه نیسي او همکاري د ورسره کوي او د ترکمنستان ولسمشر وایي افغانستان باید په نړیوالو او سیمه ییزو پروژو کې ګډ کړل شي په نړیوالو او سیمه ییزو پروژو کې د افغانستان ګډون د دایمي ثبات لپاره مهم دی د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردي محمدوف په تازه مرکه کې ویلي چې نړیوال او د سیمې هیوادونه باید په ګډه په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره کار وکړي د په خبره په افغانستان کې د اقتصادي وده پر مټ دایمي ثبات او سوله رامنځته کېدلی شي هغه زیاته کړې چې افغانستان باید د سیمې او نړۍ په مهمو او لویو اقتصادي پروژو کې ګډ کړل شي څو دغه هیواد د دایمي وده وکړي او ثبات پکې رامنځته شي نوموړي د سیمې پر هیوادونو هم غږ کړی چې له افغانستان سره اړیکې ښې کړي او د دغه هیواد په پراختیا او اقتصادي وده کې همکاري وکړي لیدونکو له غوږ نیونه مو مننه ښې چاره